Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Kharazu lesson 42 of MS Word 2016. ها 2 نمبر ده زموږ تاسو سره نن موږ تاسو په MS Word 2016 کې لکه څه سٹارټ کوو ریویو ټاپ سٹارټ کوو ګوره په خامه تاسو فایل مینو هوم ټاپ انسرټ ټاپ ډیزاین ټاپ لی آوټ ټاپ ریفرنس ټاپ او ملین ټاپ سره په مطلب سټیپ بای سټیپ پول وصل نو راځو چیرته ریویو ټاپ ته راځو ریویو څه ولې کنه دوباره قتل سیدا ښه دا هم د نورو ټاپونو په شان درکه لري یو مشخص ریبون لري ښه او بیا په ریبون کې ماسره مختلف قسمه چې لکه ګروپونه پکې د لکه پروفینګ نتر پروټیکټ پورې سیدا بیا په هر ګروپ کې ماسره لکه چې ډیفرنٹ کمانډز پکې دي سیدا نو موږ تاسو اول څه کو په ریویو ټاپ کې پروفینګ ګروپ باندې څه کو کار کول ته مالي کلی چې پروفینګ ګروپ ها پروف سم لکه نو ثبوتول سیدا کنټرول پلس ان ګوره ایکوال ار ان ډي ها دا لکه څه کو مطلب پریس کو مې فورس لږ څنګه شي زیات شي ور سره سیدا ګوره ریویو تر ازمه الکه څه چې پروف سم مطلب ثبوتول spelling and grammar error ګوره وصلته ګوره مطلب ما سره کېدل ته شي دي یو د spelling چې ما سره مطلب مشکل مخکې راغی تاسو ګورئ مو په خاویل چې مطلب تاسو دوه قسمه ایرر لرو جنرال ښه اصلا درې قسمه دي خو تاسو دوه قسمه پیژنو یو تل کې سړي کېږي د spelling error او بل څه چې ګرامري سیدا همیشه spelling کوم مطلب کوم شکل باندې راځي سور خط ورته لاندې ورکوي نو تبه پوه چې مطلب شي ما سره دغه مطلب دا غلط دی څه قسم ګورل ته مطلب ما سره شکل لې اوس ګورئ دا کمپیوټر مطلب څه پیژني چې دا چی تاسو نه شکل دا خو د کمپیوټر په ډکشنری کې نشته راکنه نو څه کې ورته سور خط لاندې ورکوي چې مطلب د spelling مشکل دی او کچېرته مطلب ګرامر خبره لګوره دلته مطلب اسک داسې هغه ورته ورکړل ښه فرض کا چې سپیس ملته مطلب څه کې زیات ورته ورکړل ښه ګوره دومره سپیس مې ورته ورکړل انټر کوما اوس ګوره مطلب دا ماته چې ګرامر لګانه مطلب دا صحیح نه دی خاصه چې تا مطلب سپیس ورته زیات ورکړ یا لکه تاسو چلو کړ ګوره د جملې شروع مطلب څنګه په کوشنی ورپن باندې چې ګوره دا قسمه اس باندې مې شروع کړل اوس ګوره دا بس کم زه انټر واپس کوم ورپسې او اوس ګوره مطلب د ګرامر لګانه صحیح نه ده ځکه دا مې په څنګه شي په غټ باندې شروع شي خیر راځم لکه چیرته چې کول غواړم چې باندې کړو کا spelling and error باندې کلیک کړئ باندې اوس ګوره دې باره کوم تاسو مخکم خبره کړې و چې دا مطلب څه لپاره استعمال کیږي دا spelling الکه څه چې device provides دا هغه وي تاسو مطلب په ډکشنری کې نشته دی آیا تا غواړئ دا اګنور کې اګنور څه مطلب دنه څه کا صرف نظر وکړه اوس ګوره دا مطلب غلط منی اوس ګوره غلط نیولای کنه اګنور کوم لګه کلیک اوس څنګه شول کنه غای اګنور کړه دوباره لکه څه کوم داری ټو انډو کوم ورته سره او اګنور آل څه مطلب څه کچره پر ځپل دا ماته مطلب زیات وی ګوره دا ملکه څه انتخاب کوته ښه دا ګوره کاپی کوما صحیح شو کاپی ته څه مطلب ماته پیسټ کړه دلته پیسټ کړه دا اوس ګوري مطلب دا ما سره زیات دی کنه او کوای چې مطلب څه زما په کار دی ګوره دلته بلاړ شمه ریویو ټاپ راځم په سپیلینګ باندې کلیک کوم خلک څه وی اګنور آل څه مطلب څه ټول یو ځل باندې څه صرف نظر ته کلیک کړئ اوس ګوره ټول ما سره څنګه شو دا صرف نظر ته وک او کوای چې نه اګنور کلیک کا ولا ډیلیټ کړه ډیلیټ څه مطلب راکړه دا ریپیټډ ورډ شو ما سره چې راکانو ریپیټډ دا مطلب شو چې دا دوه ځله تکرار راغلی دی ډیلیټ کواله کا ختموي صحیح شو ها الکه پس کوم دوباره بیا دا انډو کوم سره بیا سپیلینګ ان ګرامر باندې کلیک کوم خلک دلته وایي چې دا لغت کوم تاسو مطلب په ډکشنری کې نشته آیا غواړئ ورته اډی کې وته اټو ډکشنری څنګه شوس ما سره اډی کراته سره دلته پر ایگزامپل ما دا حرف نوښته ګوره اس نوښته کوم چې احمد خان پر ایگزامپل سره انټر کړه اوس ګوره دا ما سره ډکشنری کې نشته دی کنه دا غلط ونیو چې سپیلینګ کې مشکل دی لکه دا سو کوم څه وکا سپیلینګ ګرامر باندې کلیک وکا دا اډ کا ورته ډکشنری څه کا اډی کا بس نور دا ما سره څنګه شول کانو اډ کړل شو سره ها دا لکه سوې چې انګلیش یونایټډ سټیټ ولا ګوره مطلب دا د کومه لنګویج تاسو په کار سپیلینګ ګرامر چې درته چیک کی وته چې یو اس ای ولا مطلب یونایټډ سټیټ ولا سره ها بیا که تاسو کول شي پر ایگزامپل دا تاسو نوې شکل ښه کمپیوټر صحیح شو دا څه مطلب ما سره نوې شکل غلط دی کنه ها دی ور باندې لکه څوک مزه راي کلیک کوم ګوره ماته چې لکه ستک مې وای دا څه باندې وشته کی ګوره د چې ما سره مطلب سجیشن دی چې ما سره سجیشن مين پیشنهاد راته راکړه چې یاره تا خدا سره نوښته کو یاره دا به داسي صحیح شو اګنور آل مطلب څه کې اګنور کول غواړي صحیح شو کوم چې نه ریزومي کا کلیک کا ریزوم څه مطلب شو دوباره خپل دی راته راوړه او کوم داس نه زما څه په کار دی اټو ډکشنری څه مطلب ورته اړیکه کلیک کا اوس ما تر څنګه شو ډکشنری ته اټ کړ ریزومي کا لکه او کوم داس نه زما داس په کار دی ګوره نو ته ودرېګه ما سو کومه مطلب اډ کمنټ ورته اډ کا ته اوس مطلب څه کا ورته دی کمنټ ورته صحیح شو ها دا لکه شول د
سپیلینګ او ګرامر لپاره شارټکټ لکه چې د F7 چې لکه نو F7 کوم مطلب مشهور شارټکټ ده چې لکه نو F7 F و بس کې ورپسې پریس وکي تاسو سره بلکې سره شي سپیلینګ ان ګرامر بس چې در سره راشي خدا مثلا شو درته بلکې سوي ټریجر ملک په کار دی ښا بلکې سوي چې مطلب ته غواړي سکه سجیشن مطلب لا سره وسه کې سم ګورم چې لکه زه مطلب غواړم د میکس کما ټریجر دی پیدا کوم ګورم انتخاب کوته ټریجر باندې کلیک وکړه وسله کما د سوي چې ټریجر سم مطلب راکنه ګوره برند ټایپ کین ادا سم نو یعنی دی و لغت څخه کول مطلب سننیم غواړي چې راوړي مترادف کلمې چې د پښتو کې ورته وایي سره یا دا څه مطلب کول شي ګوره د زولاړې ما دی باندې کلیک کوم لکه وسله ته ماته چې مطلب ورډ ودا ټایپ کا دا مې لکه ټایپ کو چیرې الکه دا بوک څه مطلب دی باندې نه پوهیږم دی ماته څه دا سننیم را پیدا کړي انټر کړه ګوره ماته لکه څه وایي چې والیم ټوم سره منسکرپټ د ټول څه مطلب ورکوي دا د ورډ باندې ورکوي دا بوک باندې ورکوي سره بل لکه ګوري په افیس 2018 کې یو شی راغلی چې د چلی کې پرونانسیشن کلیک کړي باندې بوک چې دا مطلب په افیس 2018 کې نه راغلی ښا په 2018 کې مطلب دغه نه وو چې لغت درته وایي پرونانسیشن درته وایي اما 2018 کې ما سره څنګه دغه نه راغلی ښا او ته دا مې انتخاب کوته والیم capacity صحیح شو نو تاسو کولای شئ مطلب هم ډکشنری په شکل څخه ورنه کار واخلئ صحیح شو الکه بل څه ټایپ کوئ تیرا د کار څه مطلب انټر کل کسو یا ویګن پلان کې ګوره صحیح شو اټو وکل سره وین دا چې مطلب مطلب دا غلي دي سننی ماته ډیسپلی کړل ها او سره خو په د ټریجر کې سره ډیسپلی درته دي کار پرونانسیشن درته کوي صحیح شو ها بل چې ما سره ورډ کاونټ د لکه دا ډېر مهم کار کوي ها ورډ کاونټ لکه څه مطلب اوس ګوري ورته کنټرول W کنټرول پلس د څه کوم لکه کنټرول پلس ان پریس کوم پس ها دا به سٹارټ پلچې کولر انډي صحیح شو F سلور څخه ورپسې پریس کا او کنټرول S کا ثبت کا لکه چیرته یو ځای کې مطلب ثبت کا عمدل تسلیه خاطی سپیسی نمبر تو کل کچې اسد صحیح شو اوس ګوري زه غواړم د دې اسد فایل برکه سکم سم معلومات لاس راوړم مسه قسم ګوره ریویو ته بلار شم په دې کلیک وکم ښه اوس ګوري ورته الکه ماره سي چې ورډ کاونټ سټټیسټکس احصایه ده چې دا لکه سوې څو صفحې ده لکه ما سره 3 صفحې دي دغه لیکل درته ښایي ښه الکه څومره لغتونه پکې دي 1403 لغتونه پکې دي کریکټر یې څو پکې دي د ABC حروفونه بغیر د چیز نه سپیس نه سپیس هم ګوري حسابي ګور پسې ښه وزره یو سلور سو یو سلور ثاني دي او کریکټر وذ سپیس 9090 سو پاراګراف بدل کنو 15 پاراګراف بدی او لاینونه څو پکې درکنو یو سل 15 لاینونه پکې دي وسل کماته چې پټ ټیکس باکس پکې درته اضافه کی پټ نوٹ ور سره غواړي او نوٹ غواړي او کنه صحیح شو نو ما څو کنه د موجوده ډاکومېنټ باندې مطلب ما سکل معلومات لا سره سره دا لکه ما تر کوم مطلب دا په 2018 کې نه غلسنه مې دا کنو انسایټ لوک اپس مطلب تا غواړي سکه وسل کمال سي چې سوري سمثینګ went wrong please check your network connection try again سره مطلب څه غواړي سنور لو هغه څه کې شان څه کې لوک اپس کې خبره لکه څه learn more about the text you select by definition image versus from different sources سره دې په دروم تاسو لکه څه کار کوو مطلب مختلف قسمه سورسز نه څه مطلب لوک اپس کولای شئ ویډیو غانې سره خانو دا زم تاسو سره پروفایل ګروپ چې تاسو ولستو